امودریا نفتي حوزه کې شپږ نوې څاګانې حفاري او فعالې شولې. د استخراج ورځنۍ سطحه اوس 13,500 ټنه ته ورسېدله. بسم الله الرحمن الرحیم. امودریا نفتي حوزه کې شپږ نوې څاګانې حفاري او فعالې شولې چې په دې سره د ټولو فعالو څاګانو شمیر چې پخوا 18 څاګانې وي 40 څاګانو ته لوړ شو. همداراز د استخراج ورځنۍ سطحه چې پخوا 1100 ټنه شاوخوا وه اوس 13,500 ټنه ته ورسېدله. او همداراز پلان کې ده چې د 2024 کال تر پایه پورې د امودریا نفتي حوزې په مختلفو برخو کې 23 نوې څاګانې حفاري او فعالې شي چې په دې سره به د کال تر پایه پورې موږ د فعالو څاګانو شمیر 40 ته لوړ شي. همداراز تمه ده چې د استخراج ورځنۍ سطحه 3,000 ټنه شاوخوا ته لوړه شي. د یادونې وړ چې امودریا نفتي حوزې په مختلفو برخو کې د اوس لپاره 2 بودي او 3 بودي سرویګانې روانې دي. همداراز د نفتو لپاره د نوي ذخیرو په ایجاد او د نویو ودانیو جوړولو باندې هم کارونه روان دي. او عملاً 1.5 هیوادوال او اسفل د امودریا نفتي حوزې کې په کار باندې بوخت دي. د هر ورځې په تیلو درو سره زموږ کاري ساحه پراخیږي، کاري فرصتونه لا زیاتیږي، د فعالو څاګانو شمیر لوړیږي او د استخراج ورځنۍ سطحه کې د پام وړ زیاتوالی راځي.